بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و نهایت باره هم سلام و احترامات خود تقدیم شما شاگرد عزیز و نازنین میکنم. امیدوار هستم تا عید مجور و سرحال باشین و درس گذشته دیرتان به شکل درست یاد گرفته باشین و کارخانگیشان به شکل منظم انجام داده باشین. پس برین که امروز درس جدید داریم ما که کلمه های مرکب است. درس 8 داریم ما یک جا با هم بخوانیم. ما در درس گذشته در مورد کلمه های بسیط یا ساده خواندیم. امروز در مورد کلمه های مرکب میخوایم. پس توجه شما عزیزانم میخوایم تا شما در مورد کلمه های مرکب هم بدانید و بفهمید که کلمه های مرکب کدام کلمه ها را میگن. گران زکان که خپل سلامون و احترامات است وړاندې کوم. هیلهمند یم چې د دمه روغ او جوړ اوسئ او تاسو تیر شوی درس په دری کې د مور د مقام پاکلو سمه توګه مزده کړی اوسئ. کورنۍ دندې په منظمه شکل سرته رسولی اوسئ. نو راځئ چې نن موږ خپل نوی درس اتم لوست په دری کې چې د عنوان موده مرکب کلمې په ګډه سره ولولو. وګورو چې د مرکب کلمو پاکله موږ د څه ویلي. موږ په تیر درس کې ساده کلمې ولوستلې. نن مرکب کلمې وایو. نو تاسو ته پاملرنه غواړم ترڅو تاسو مرکب کلمې وپیژنئ او پوه شئ پې. نو لار بس د کتاب لور ته میریم به طرف کتاب خود شاگردان ببینیم هدف از درس که میخوانیم چی است. در هدف از درس به ما گفته شاگردان کلمه های مرکب را بخواند، بنویسد و در متن تشخیص کرده بتانه. یعنی شاگردای عزیز شما در پهلوی خواندن و نوشتن متن درستان شما باید تشخیص کلمه های مرکب هم بدانین. زکان که منگه تا د دې درس موخه دا ده چې زده کوونکي د دې ترڅنګ چې متن په لیکلو لوستلو زده کوي باید د دې کلمو تشخیص باندې هم پوه شي. یعنی پوه چې دغه کلمې مرکب دي او دغه مرکب نه دي. نو لار بس خپل متن نور ته وګورو چې مرکب کلمې کوم کلمو ته ویل کیږي. میریم به طرف درس خود ببینیم کلمه های مرکب کدام کلمه ها را میگن. در اینجا گفته کلمه های مرکب با آن کلمه های گفته می شود که از دو جزء با معنای مستقل ساخته شده باشد. ماننده یعنی مرکب کلمه هغه کلمو ته ویل کیږي چې د دوو جزء یا دوو برخو څخه جوړ شوي وي و معنای مستقله اوسي. یعنی مستقله معنی ولري لکه خوشبخت، تندرست، کتابخانه، کارخانه، روزنامه، قلمتراش و غیره. لکه نیکمرغه، تندرسته، کتابخانه یا کتابتون پورته په پښتو وی، کارخانه، ورځپاڼه، قلمتراش او داسې نور. نو راځئ چې د دغه کلمو په هکله یوه جمله راکړئ ترڅو موږ مرکب کلمې وپیژنو او پکې پیدا کنیم. خب در اینجا با ما در مورد هر کلمه از یک جمله با ما داده تا ما بیشتر کلمه های مرکب بشناسیم. در اینجا با ما گفته آموختن علم، دانش، تربیه و اخلاق نیکو انسان را خوشبخت می سازد. د علم یا د پوهې زده کول، د روزنې لرل او د نیک اخلاق انسان نیکمرغی کوي. کسی که ورزش میکند همیشه تندرست میباشد. څوک چې ورزش کوي تل تندرست اوسیږي یا روغ یا سالم یا روغتیا لري. زرغونه دوست دارد در کتابخانه مطالعه کند. زرغونه مینه لري یا خوښیږي چې په کتابتون کې مطالعه وکړي. غفار در کارخانه کار میکند. غفار په کارخانه کې کار کوي. فریده روزنامه میخواند. فریده ورځپاڼه لولي. مادرم برای من قلمتراش خرید. مور می زما دپاره قلمتراش واخیسته. نو شاگردای عزیز شما در کتاب میبینید در متن کتابتان کدام جایی که به رنگ سبز آمده مثلا آموختن علم، دانش، تربیه و اخلاق نیکو انسان را خوشبخت. شما میبینید خوشبخت به کدام نظر به خود متن رنگش فرق میکنه به سبز آمده. پس همین کلمه ها کدام کلمه هاست؟ کلمه های مرکب. زده کوونکو کوم کلمې چې دلته په شین رنگ باندې راغلي دي دا همغه موږ ته مرکب کلمې ښیي چې تاسو زده کوونکو لا نور هم پې پوه شئ. خب شاگردای عزیز ما کلمه های مرکب خواندیم. باید شما فهمیده باشین ما در درس‌های گذشته در مورد کلمه های ساده و یا هم بسیط خواندیم که کلمه های است که یک جزء داشته باشه و دارای معنای مستقل. ولی در اینجا ما کلمه های مرکب میخوانیم که دو جزء داشته باشه ولی معنایش مستقل باشه. یعنی دارای معنا باشه. مثلا کتاب خودش کلمه ساده است ولی کتاب خانه کمرش آمد چون یک ترکیب دیگه شد، یک مرکب دیگه با کتاب آمد. همین کلمه را چی میگه؟ کلمه مرکب. قسمی که شما در کتاب خواندین مثلا روزنامه، روز یک کلمه است که اگر به تنهایی ببینیم کلمه ساده است. روز معنا داره ولی
نامه کلمه دیگه است که با روزنامه یک جا شده و همین کلمه را ما چی میگیم؟ کلمه های مرکب که شما باید کلمه های مرکب شناخته باشین. نو زده کوونکو موږ په تیر درس کې ساده کلمې ویلې چې یو جز لري او یا یوه برخه نه جوړ شوی اوسي مستقله معنا ولري، یعنی معنا ورکړي. لکه موږ ویلې که قلم خپل یو ساده کلمه ده، خو که چیرې قلم تراش سي، تراش ورسره یو بله کلمه یو ځای سوی، نو دغه ته بیا څه ویل کېږي؟ مرکبه کلمې. لکه همداسې ورځپاڼه، ورځ یوه کلمه ده، پاڼه بله کلمه ده. نو که تنه وګورو ورځ په خپل تنه باندې ساده کلمه ورته ویلی شو، ولې پاڼه چې ورسره یو ځای سوي یو بل مرکب ده، نو همدې ته څه ویلی سو؟ مرکبې کلمې. چې ما تاسو ته د دغه درس یو 3 لغات ویستلي تر څو تاسو د دغه لغاتو په معنا پوه شئ. هغه کوم لغات دي؟ نو لاړ به سو لغاتو په لور. ما تاسو ته دا څو لغات ویستلي دي پر تخته تر څو تاسو دغه لغاتو په معنا پوه شئ. کوم لغات دي؟ خوشبخت یعنی نیکمرغه، کتابخانه، کتابتون، روزنامه، ورځپاڼه، چې باید چې تاسو دا لغاتونه زده کړي اوسیږي. خب شاگرد عزیز، ما میریم به فعالیت خود. در فعالیت ما به ما یک چوکات داده و همچنان در پهلوی چوکات لغات کلمه ها را به ما داده که ما نظر به می کلمه چی میکنیم؟ از این چوکات یک کلمه دیگر را به یک جا میکنیم تا به ما کلمه های مرکب البته و به ما گفته تا ما این کلمه ها را جور کنیم و کلمه های مرکب پیدا کنیم. نو ګران زده کوونکو، موږ ته دا یو فعالیت راکړی چې موږ به دغه کلمې د دغه کلمې سره یو ځای کوو چې تاسو وینئ چوکاټ ده، په کتاب کې هم لیدلی شئ او موږ باید چه کوم مرکب کلمه به جوړو. نو راځي چې په ګډه سره کار کنیم. خب شاگردان، در اینجا به ما اگر گل ببینیم به شکل تنه‌ایش کدام کلمه است؟ آفرین بگوین. آفرین، کلمه ساده است، چرا که کدام مرکب دیگر نداره، معنا هم داره. و یا هم دوا، اگر ببینیم کلمه های این تمام شاگرد عزیز کلمه ساده گفته میشه. وقتی مرکب میشه که حالا ما از چوکات کلمه را بگیریم و در پهلوی کلمه دیگه یک جا کنیم که به ما کلمه مرکب بته. اگر گل بگیریم شاگرد عزیز، اگر ما از این کلمه مثلا پشت برش بتیم یا مرغ بتیم، یک کلمه به معنا میشه. ما گفته بودیم کلمه های مرکب کلمه های را میگه که دو جز داشته باشه ولی معنایش مستقل باشه، یعنی معنا داشته باشه. اینه که ما گل است با گل مرغ یک جا کنیم، گل مرغ هیچ کدام معنی نداره شاگرد عزیز، پس این کلمه مرکب گفته نمیشه. ما کدام چی را یک جا میکنیم؟ گلابه. آب چی میکنیم؟ با یک جا میکنیم، نشته میکنیم گل آب. گلاب میفهمین که گل است. گلاب شما دیدین که حالا دو مرکب شد، گلش یک، آبش مرکب دومش. حالا ما گفته میتونیم این کلمه چیست؟ کلمه مرکب. یا بیاین به دوا، اگر برش پشت بتیم دوا پشت، این کدام کلمه ما معنادار نمیه، کلمه مرکب گفته نمیشه. خیلی کدام کلمه را نشته کنیم از این کلمه که انتخاب کنین؟ آفرین، خانه را میگیریم که چی میشه؟ دوا خانه. شما میبینید که حالا کلمه ما دو مرکب شد، دوایش یک مرکب، خانهش دیگه مرکب، پس این کلمه را ما چی میگیم؟ کلمه مرکب. و یا هم سنگ، اگر سنگ بگیریم در پهلویش کدام کلمه را بتیم از این کدام کلمه جور میامرش؟ آفرین بگوین. آفرین، پشت. سنگ پشت ما میگیریم شاگرد عزیز، سنگ پشت، سنگ پشت. میایم به کلمه شتر خود، یک کلمه مانده و هم مرغ که با شتر یک جا میکنیم. شتر خودش یک کلمه است، مرغ که امرش یک جا شوه کلمه دوم میشه. شتر مرغ یعنی دو کلمه میشه، یک ترکیب میشه که امیره ما چی میگیم؟ کلمه های مرکب که شما شاگرد عزیز باید فهمیده باشین دیگه کلمه های مرکبه. زده کن که مونږ ته مرکب کلمې راکړې دغه ټولې کلمې ساده کلمې دي ځکه چې دا کوم مرکب نه لري، یو جز لري. هغه جز چې ده گل، دوا، سنگ، شتر. سنگ یعنی ډبره، دوا خو پیژنې، شترم اوښ ته ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو، نو د دغه چوکاټ نه کومې کلمې انتخاب کو گل سره؟ که مرغ کو گل مرغ، نو دا مونږ ته کومه معنا نه راکوي. مونږ ویلو چې مرکب کلمې هغه کلمو ته ویل کیږي چې دوه برخې ولري ولی یو معنا خو ولري. اوس که مونږ مرغ هغه سره یو ځای کړو صحیح ده چې دوه برخو نه جوړ شوی اوسیږي دا کلمه، ولی معنا خو نه ورکوي. گل مرغ تاسو کله اورېدلی کومه معنا لري؟ نه لري. پس چی شی ورسره یو ځای کو؟ آب. چې چی شی کیږي؟ ګلاب. ګلاب خپله ګل ده. یا هم دوا ده،
ورسره خانه یو ځای کوو چې دواخانه کیږي. دوا یو برخه ده، خانه بله برخه چې یو مرکبه کلمه جوړیږي، یا هم سنگ ده چې سنگ پشت ورنه جوړیږي. سنگ یوه ترکیب ده، پشت بل ترکیب ده. یا هم شتر یا اوښ ده، شتر یو کلمه ده، مرغ بله چې شتر مرغ ورنه جوړیږي. نو تاسې باید دا درس زده کړی اوسیږي. اوس به لاړ سو د کورنۍ دندې په لور. تاسو کورنۍ دنده بشنو بګو یعنې واوره ووایه. دوه پوښتنې دي. تاسې اوس د مرکب کلمې وپېژندلې، توپیر د ساده کلمو سره کولی شئ چې دا ډېر په اسانۍ جواب ورکړئ. بیرته ماته په کومنټ کې راولېږئ. محاوره یا همغه خبرې اترې دي چې تاسې به یې کوئ تر څو تاسې ژبه لا نوره هم ښه سي. او د کوم عنوان په هکله چې درس ویلی معلومات هم ډېر سي. لغتونه دي، دري په دري به یې معنی زده کوئ. د دې ترڅنګ دغه کلمې فیلمرغ، زردالو، ګلبرګ او ګلبرګ به په مناسبو جملو کې کار کوئ او خپلو کتابچو کې به یې لیکئ. نو زده کوونکو کورنۍ دنده په منظم شکل سرته ورسوید. بیرته ماته په کامنت که راولگی. شاگرد عزیز میری به طرف کارخانگیتان بشنو بگوست. شما بشنو بگو را داش دو که پرسش هست بسیار بستانی میتونید جواب بدین. چه شما کلمه های مرکب خواندین، فرقش با کلمه های ساده میتونین که جوابهاشان بدین. دوباره با ما در کامنت ارسال کنید. در پهلوی از این محاوره است که شما انجام میدین تا معلوماتتان بیشتر در مورد عنوان که خواندین بیشتر شه و همچنان لغات دری به دری مانعش یاد میگیرین و کارخانگی دیگه‌تان کلمه های فیلمرغ، زردالو و گلبرگ را در جمله های مناسب به کار برده و در کتابچه‌تان چی میکنین؟ نوشته میکنین. این بود درس امروزی که برای شما تقدیم کردم. باید از این درس شما یک چیز آموخته باشین، کارخانگیتان به شکل منظم انجام بدین. دوباره به ما در کامنت ارسال کنین و همچنان به درس آینده تان که درس عنوان درس ماست ورزش آمادگی بگیرین تا شما او را پیش خود بخوانین و دوباره ما در اینجا بر شما درس بدم بسیار به زودترین فرصت یاد بگیرین. این بود درس امروزی که برای شما تقدیم کردم. تا دیدار بعد که ما به شما حاضر میشم و درس جدید دری را بر شما ارائه میکنم. شما را به الله پاک بسپارم. الله حافظتان.